د آر سی بي نوم په کندو کې نه ځایږي خو پرله پسې په شپږ لو کې ماتې وخوړې او 13 ورځ له کلکتې څخه ماتې خوړلې په روان آی پی ایل کې اومه ماتې وه. آر سی بي تر اوسه پورې اته لوبې کړې دي چې یوازې یوه لوبه یې ګټلې، همداراز لومړۍ او وروستۍ شپږ واړه لوبې یې وبایللې. پرونۍ لوبه یې بیا یوازې د یوې منډې په توپیر وبایلله. خو آیا رایل چیلنجرز بنګلور اوس هم بل پړاو ته د تګ لاره لري؟ هو بالکل یې لري، خو د هغې لپاره باید چې آر سی بي خپلې پاتې ټولې لوبې وګټي. که آر سی بي ټولې شپږ واړه لوبې وګټلې نو بیا به یې ټولې نمرې 14 شي، خو دغه مهال هم دوی نیغ په نیغه بل پړاو ته لار نشي پیدا کولی، بلکې نورې لوبډلې به هم داسې لوبې کوي چې د آر سی بي د مخکې تګ چانس جوړ شي او د نمرو ترڅنګ باید د آر سی بي نیټ رن ریټ هم تر نورو زیات وي. خو که آر سی بي داسې ونه کړل او یوازې یوه لوبه یې هم بله وبایلله نو دوی به نیغ په نیغه لومړنۍ لوبډلې شي چې د روان آی پی ایل د مخکې تګ څخه به پاتې شي او کور ته د ستنېدو په اړه به فکر کوي. آر سی بي د آی پی ایل هغه لوبډله ده چې که څه هم له پخوا راهیسې په ډېر غټ نومونه لوبېږي خو تر اوسه پورې د آی پی ایل اتلولي نه ده ګټلې، بلکې تر نارینه‌و یې بیا ښځینه لوبډله ښه ده چې د ښځو پریمیر لیګ کې په دویم پړاو کې اتلولي خپله کړه. سږ کال د ښځو پریمیر لیګ اتلولي د آر سی بي لوبډلې ګټلې وه. د آر سی بي مینوال مه را منشن کوئ خو په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ چې آیا آر سی بي به وکولی شي چې بل پړاو ته لاره پیدا کړي.